ویل کېږي چې په لکي مروت کې حالات ډېر پر خرابېدو دي او د هغې سیمې خلک فاسېدلې اسلحې ورسره او د جهاد اعلان کړی او د دغه اسلحو په زور باندې دوی له حکومت څخه خپل حقوق غواړي او په مظاهرو او په جلسو باندې د دوی له خولې څخه چې زموږ ته خپل حق نه میلاویږي نو موږ به له دې نه فس د جهاد اعلان کوو. پر دې بنیاد باندې دوستانو یو ویډیو له تاسو سره شریکه کوم. راځئ په دغه باندې ځان پوه کړو چې اصل مسله څه ده. دغه نه بعد خپل نظر له تاسو سره شریک کړو. السلام علیکم. د څو ورځو په لکي مروت کې حالات ډیر زیات خراب چلیږي. د هغه ځای خلک اوس راوتي دي باقاعده اسلحې د ځان سره راغستې دي او یو قسم له جنګ ته ځان تیار کړی دی. د هغوی چې کوم مشر دی انعام خان یا انعام الله آی تھنک سو داسې نوم یې دی، هغه د هغه ویډیوز باقاعده په سوشل میډیا باندې گردش کوي، وایرل دي چې هغه د جنگ اعلان کړی دی چې په موږ پسې گرفتارولو له پولیس راغلي دي، موږ خپل حق غواړو، زموږ حق موږ نه راکوي، موږ گرفتاری نو جهاد فرض دی او جهاد لروزي. باقاعده هغه ویډیوز ګرځي. اوس مسله داسه ده، هغه وایي چې زمونږ اوبه زمونږ کم حق کېږي که نه هغه اوبه د حکومت موږ له نه راکوي نو موږ ته دې زمونږ اوبه میلاو شي. اوس خو موږ د دغې علاقې په اوبو سیستم باندې نهري نظام باندې لږ نظر واچو که نه نو په دغې ځای کې به تا ته میلاو شي یو ډیم چې هغه ډیم ته موږ وایو باران ډیم. ګوره د اوبو دا مسله نه ده، دا په پاکستان کې په دې ټایم کې په مختلفو ځایونو کې ده، په پښتونخوا کې هم ده، په سند کې هم ده، په بلوچستان کې هم ده، ایون تر دې چې کوم د پاکستان ویدر بولټین دي هغوی خو یو قسم له پریډکشن دا کړی دی چې دا بارانونه چونکې ډېر کم دي، رین فال ډېر کم دی، که دا بارانونه برابر ونه شو نو قحط هم راتلی شي په بعضې ځایونو کې ودین پاکستان کې دننه. نو دا مسایل په دې ټایم کې په هر ځای کې دي. نو هغې کې یو لکي مروت هم دی چې هلته کې په بلا زرګونو ایکړو باندې ځمکه چې دا هغه داسې پرته ده او د هغې د اوبو انتظام چونکې نشته، د اوبهخور انتظام نشته دی نو فصل نه کېږي. خلک هم داسې د هغه چې د کومو ځمکو مالکان دي هغه همدغه شانته کې بېیار او مددګار ناست دي. اوس که د باران ډیم مونږ خبره کوو که نه نو باران ډیم نه راتاوي کړو. اول همدغه د پاکستان په دې نهري نظام باندې د ایریګیشن سیستم باندې په ډیمز باندې یو نظر واچو. نو د پاکستان تا ته پته شته چې کوم د کینال سیستم دی که نه دا زه تا د باران ډیم نه راتاوم، ته په خبره دې پوره پوه یم. صحیح شو، لږ په تحمل او په صبر سره غوږ کېږده. کوم چې پاکستان نهري نظام دی دا د دنیا د ټولو نه غټ لارجسٹ نهري نظام دی، کینال سیستم دی، ځکه چې دا جوړ کړی پاکستان په خپله نه انګریزانو. انګریزان چې کوم وخت کې په دې سب کانټیننټ انډیا کې پراته وو هغه وخت کې پاک و هند او پاکستان او انډیا یو ځای و نو هغوی دا نهري نظام جوړ کړی و نو هغوی پرې کافي خواري کړې وه. خو اوس هغوی ولې جوړو؟ هغوی ته پته وه چې موږ د برطانیې نه ریسورسز دلته راوړو که نه دا راله الټه نقصان راکوي، نو داسې کار به وکړو چې د دې ځای ریسورسز به د خپل فایدې لپاره استعمالول شروع کړو. نو هغوی د دې ځای په ځمکه کې په ساینس او ټیکنالوژي کې خو لږ اډوانس وو چې ځمکه چې کړې ده هغوی ته پته لګېده چې دې ځای ځمکه خو ډېره زیاته زرخیزه ده، د دې نه زراعت فصلونه ډېر ښه کېدی شي. نو اوس چې ته فصل کې په ځمکه باندې په هغه کې نیوټرینټس شته دی، فاسفیټس او نایټروجن فاسفیټس او دا وغیره شته، کوم نیوټرینټس چې د بوټو لپاره لازمي بوټی پکې ته کري نو اوبه خو ولې پکار دي که نه. نو دا چې کوم په ایکړو باندې ځمکې دي په زرګونو په لګونو ایکړو باندې دې ته یو پراپر داسې سیستم پکار دی چې دې ته اوبه ورسي. نو هغوی نهري نظام جوړول شروع کړل. نو په داسې طریقه باندې چې په هغه وخت کې بلډوزر وغیره اوم نه سوچ کوه ښه د خرو په ذریعه باندې دا کارونه هغوی کړو، دا سامانونه وړه راوړه، داسې یو نهري نظام یې جوړ کړو چې په ټول پاکستان کې هغه جال خور. سپیشلی دا جال ډېر زیات په پنجاب کې دی او په پنجاب کې ځکه دی دا نن سبا چې چې د پنجاب زراعت ډېر زیات اډوانس دی، ډېر زیات مخکې دي، د هغې وجه دا چې هلته کې نهري نظام ډېر بهترین دی. او هغه انګریزانو چې کوم اخري صوبه په خپل کنټرول کې پوره اخیستې وه نو هغه پنجاب وه د تللو نه مخکې، د پاکستان د ازادېدلو نه مخکې، د پارټیشن نه مخکې. نو هغې کې دوی نهري نظام خور کړی ډېرو بنسبت د پښتونخوا چې په دې ځای کې د انګریزانو خو هولډو خو دومره نه وو چې په پنجاب کې. نو دا نهري نظام هغې جوړ کړو، د هغې نه بعد په ځینې ډیمونو یې کار شروع کړو، خو ډیمونه چې دي هغه زیاتره د پاکستان د ازادېدلو نه پس 60-70s کې سپیشلی د ایوب خان جنرال ایوب خان په دور کې په ډیمز باندې زیات کار وشو، زیات ډیمونه جوړ شو. اوس د پاکستان دا ډیمونه او دا کینالز دا نهرونه نه دي، دې باندې چې په هغه وخت کې کار شوی دی که نه نو د دې بیا د مینټیننس خیال نه دی ساتلی شوی. د اوبو دپاره نیر جوړ شوی دی، ډیم جوړ شوی، نو د دې مینټیننس خو پکار دی که نه چې کوم کار ته ته اخیستل غواړي چې په صحیح طریقه باندې وکړي نو نه د هغې نه بعد د ډیمونه جوړ شوي دي او نه نهرونه صفا شوي دي او نه یې صحیح خیال ساتلی شوی دی. د دغې د وجې نه په مختلفو ځایونو کې د اوبهخور د ایریګیشن مسایل جوړ شو. اوس ګوره انګریزانو چې کوم نهري نظام په پښتونخوا کې کړی دی نو په پښتونخوا کې هغوی دا کوم د
د سواد په دریاب باندې چې کوم نهر جوړ کړی درګۍ دا نهر چې دی دا کار هغوی کړی دغه شانته کې د ورسک نهر او د ورسک ډیم باندې دوی کار شروع خو دا پوره نه شو دا بیا د پاکستان د ازادېدلو نه بعد پوره شو د پاکستان د ازادېدلو نه بعد تاسو مو په 60 70 کې دا مختلف ډیمونه جوړ شول لکه پاغي کې د یو څو مشهور مثال درکم ګومل زم ډیم او کینال شو کورمتنګي ډیم او کینال شو باران ډیم او مروت کینال شو د سی پسیزا د ټولو مشهور پکې تربیل هم دي د یو څو ما مشهور مثال صرف د پوهې لپاره درکړم صحیح شو چې ستا په دې ذهن کې دا خاکې کېني اوس چې دا کوم ډیمونه جوړ شوي دي که نه د دې زیاتو خلکو په سوچونو کې دا ډیم جوړې د دې لپاره جوړېږي چې د دې نه به بجلي پیدا کېږي یاد ساته د ډیم مقصدي چې د سیلاب نه تا بچ کړي سیلابي اوبه سټور کولی شي بل چې اوبه سټور کولی شي چې بیا د اوبه خور په ټایم کې د اوبه خور دپاره د ځمکې د سیرابه کولو دپاره د فصل کولو دپاره د زراعت لپاره جوړېږي او چې کله د ولسلوب برابر ورکړو ټرباین دې ورته ولګو او بیا د ټرانسمیشن لاینز خواره کړل نو بجلي هم د په بهترینه طریقه باندې درکوي دا مختلف فواید ته د ډیم نه اخیستی شي صحیح شو دا ډیمونه جوړ شو نو اوس د دې ډیم نه چې مختلفې ځمکو له اوبه ورکړلی شي په پراپر طریقه باندې نو د هغې د خورولو خو سیستم په کار دی د اوبو د خورولو د هغې دپاره نهرونه جوړ شو کیناز جوړ شو اوس که ته وګورې که نه دا کوم ورسک ډیم چې دی او د دې نه چې کوم موتې نهرونه دي نو دا د پېښور چې څونه علاقې دي دی دا کور کولی شي دی دا کور کوي دغه شانتې ګومل زم ډیم او کینال چې وګورې نو دی ستا ډیره اسماعیل خان او ورسره د ټانک علاقې دا کور کوي په دغه ځای کې چې کومې ځمکې دي چې په کوم باندې زراعت کېږي اګریکلچر کېږي نو هغې له اوبه ورکوي دغه شانتې کې کورم تنګي ډیم او کینال شو نو هغه ستا وزیرستان که ورکوي وزیرستان کې چې کومې ځمکې دي چې هغې له اوبه ورکړي او دغه شانتې کې ورسره بنو که ورکوي او دغه شانتې چې کوم باران ډیم یا مروت کینال دی نو دی ستا بنو ورسره لکی مروت زیاتر لکی مروت 70% دی لکی مروت که ورکوي صحیح شو د لکی مروت چې کوم میدانونه دي هغې ته اوبه میلاویږي هم د مروت کینال نه چې هغه راوځي د باران ډیم ورته ځکه وایي چې کوم باراني ناله ده د هغې اوبه راځي باران ډیم ته نو د دې سورس د اوبو سورس باراني ناله ده نو دې ته باران ډیم وایي نو د دې نه وته مروت کینال دی چې هغه د مروت میدانونو له اوبه ورکوي او دغه شانتې کې تربیله شوله دا ثوابۍ او دا وغیره علاقې که ورکوي نو داسې پسې ځه صحیح شو اوس ګوره ستا په ذهن کې خاګه کېناسته چې په دې طریقه باندې ډیمونه جوړ شوي دي خاص علاقو دپاره یې د هغې نه نهرونه ایستي د خاص علاقو چې کوم ځمکې دي په کوم باندې چې فصل کېږي اګریکلچر زراعت پې کېږي نو د هغې د اوبه خور دپاره په دې سیستم باندې تنظیم کړلی شوی دی د لکي مروت باران ډیم او مروت کینالو نو عقب باران ډیم له اوس راتاو شه صحیح دا باران ډیم نه تا ته ما وي مینټیننس نشته که نه د پاکستان چې څومره ډیمونه دي څومره کینال سیستم دی نو د هغې مینټیننس په څنګه طریقه چې په کار هغه شانته کې نه دی شوی نو د هغې د وجې نه په مختلف کینالز کې په مختلف نهرونو کې کینال نیر ته وایي په انګلیش کې صحیح په ډیمونو کې مسایل پیدا شول نو په هغې کې په باران ډیم کې مسله پیدا شو دا باران ډیم سټارټ شوی په 1962 په 1902 کې د ایوب خان په دور کې دا ته مو زیات ډیمونه جوړ شوي د ایوب خان په دور کې اوس په دې کې کېدو سیډیمنټیشن د سټوریج کیپیسټي کموي ګوره سیډیمنټیشن څه ته وایي ستا چې کوم د کمرې د پاسه تا خپله ټینکۍ ایږدلې ده که نه کور کې چې خپل سیستم کړی چې په بمبو کې اوبه راځي ته دغه شان ګڼلی شي چې دا ټینکۍ ستا ډیم دی او دا بمبو ته چې کوم پیپونه راوځي دا نیرونه دي نو په مختلفو واشرومونو کې په کچن کې په بیزن کې تا ته اوبه میلاویږي اوبه خورې شوي اوس په دې ټینکۍ کې مختلف قسمه کچرې راځي یخته کینی ته هر میاشت یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې بعد ټینکۍ خو لازمي صفا کې کنه ګینې ګن بلا پکې سم جمع کیږي دغه شان کار کیږي د ډیم سره ډیم ته چې کوم اوبه راځي نو اوبه د ځان سره خامخا شګې راوړي دا شګې د ډیم یخته کینی بالکل کچره خراب ولاړي چې کله اوبه ودرېږي نو د شګې به یخته کینی ظاهره خبره ده سسپنشن ته جوړیږي کنه نو هغه شګې چې کله یخته کینی نو دا ډیم رو پړه کېدو شروع شي نو چې کله زیاته موده وشي په کلونو باندې وشو او د ډیم مینټیننس یا د نهري نظام د مینټیننس خیال نه ساتل کېږي نو دا شګه په دې کې جمع کېږي او د لیول نه د ځمکې لیول دا رو په بره باندې راځي دې ته وایي سیډیمنټیشن د دغه د وجې نه چې کوم د نیر د اوبو ګدلو صلاحیتو د اوبو جمع کولو صلاحیتو هغه کم شو مطلب مخکې به پکې ډېرې اوبه راتلې اوس پکې کمې اوبه راځي نو دغه سیډیمنټیشن د وجې د سټوریج کیپیسټي چې څومره اوبه سټور کولی شوي هغه کم شو هغه صلاحیت یې کم شو اوس چې دغه صلاحیت ولا واپس برقرار وساتي لږ کار پکې وکړي نو حکومت د ذکر وکړو د عمران خان صاحب په دور کې باران ډیم پروجیکټ شروع شو په 2018 کې دوی وی چې کم از کم به مونږ د دې ډیم هایټ اوس واپس آی تھنک سو چې 2 میټر یا 2 میټر به د هایټ سی واکاو
چې د کوم د اوبو جمع کولو صلاحیت چې هغه واپس سی واشي چې د موږ کار اغستلی شو د کوم مقصد لپاره چې موږ جوړ کړی دی صحیح شو نو چې 9 میټره د هایټ سی واشي نو په دې کې به سټوریج کیپاسټي د اوبو جمع کولو صلاحیت ورسی کم از کم 123 مليون میټر کیوب ده ګوره 1 میټر کیوب نه ده د 1000 لیټر برابر لیټر خو به جنې کنه لیټر پټرول چې موټر سایکل کې کنه نو دا والیوم د څومره فلویډز دی هغه مونږ د والیوم په یونټ کې مېجر کوو نو دا 1 لیټر چې 1000 پرې کې د دې نه 1 میټر کیوب جوړیږي دا څونه میټر کیوب دی 130 مليون میټر کیوب په دې کې بیا سٹور کېدی شي چې کله دا پوره پروجیکټ په باندې کمپلیټ شو هغه پوره کار په باران ډیم باندې وشو ټیک شو مقصد دا چې د دنه کم او بخور کې کم میدانونه دي کم زمکه چې د خلکو دي چې هغه په زراعت کې فصل پکړي چې هغه ته برابر او به ورسي او بجلی جوړول خو ظاهره خبره دا غره ډیم نه چې کله ته سیستم متوکي جوړول شي 5.8 میگا واټ زما په خیال چې دینم بجلی جوړیږي خو چې دا کار په باران ډیم باندې شو باران ډیم پروجیکټ صحیح پراپر کار پیو شو نو د دنه چې کم کینال وته د نیروته د مروت کینال چې د مروت میدانونه وبکای نو هغه ته مو باور پر خو دي خو له کوم چې مروت کینال ته وګورځ ته په دی باندې کوم مروت کینال هغه نیر چې د باران ډیم نه راوته دي او د مروت میدانونه په کم باندې چې فصل کې زراعت پکې هغه وبکي تقریبا زمکه دا 1,10,000 ایکړه دا لږ زمکه نه ده 1,10,000 ایکړه زمکه دا د دې نیر په وسیله باندې پرته چې په دې نیر کې وبرازي نو د زمکه به سیراب کېږي او په دې باندې به فصل کېږي اوس چون کې تاسو مو چې په باران ډیم کې مسله او د هغه د وجې مروت کینال کې به وبنه راتلی جو بنه راتلی دا کینال تقریبا د شلو کالو نه سیوا تقریبا 2 کاله 2 کاله دا نان فنکشنل پروتو د سی پروتو خالی پروتو د هغه د وجنه 1,70,000 1,10,000 ایکړه زمکه د په وسیله پرته نو هغه د قشنتي بنجر پرته وچه پرته تلاټ په هغه ځکه د ځینی کسانو ته پوښتنه وکړه ته پته ولګي چې په هغه ځکه د خلکو چې د اغوی په اکړو باندې زمکه وي په جریبونو باندې زمکه وي په سونو جریبونو زمکه وي او هغه بتل پردې مزدوري به کوله د هغه وجه دا و چې په دغه ځکه وبنوي د زراعت نشو کوله خپل فصل نشو کوله فائدې د خپل زمکه نه شو دا غاستله نو دا کار کول ډیر زیات اهم چې دغه زمکه نه فائدہ واغستل شي او زرخیز زمکه نو دا کینال نه دا مروت کینال دغه د وجه نه چې مسایل په باران ډیم کې دا د شلو کالونو سیوا تقریبا د 2 کالو لپاره خوشی پروتو بیا چې کله دغه باران ډیم پروجیکټ شو سن 2023 کې په دې مروت کینال کې 2 کال بعد او باور پرې خودل شو چې هغه ته خو کافي خلک خوشاله او خو کافي وب تراتللی او خلکو په خو کافي فصلونه وکړل غنې زیاتره خلک کله کوي او تماکو وغیرہ کوي نو خلکو خپل فصلونه وکړل او د خپل زمکه نه خبر پور فائدہ واغستله اوس هغه مسله بیا راوچته شوې ده چې هغه کې غوبه چې کوم اخر سر کې د کینال چې کوم د کینال چې کوم اخري سر کې علاقې دي نو هغه ته وبنه رسي هغه زینه داسي بنجر کې ګرورو دغه خلک اوس راوتی دي او هغه د حکومت نه ډیماند کوي چې مونږ ته چې کوم زمونږ حق دی او بغه نه ملاويږي کدا مونږ ته ملاو نشو زمونږ زمکه داسې پاتې کیږي مونږ ته ډیر زیات غټ نقصان کیږي دا زمونږ لایف لاین دی د زمکه او کو دا تاسو مونږ لرا کوي نو مونږ تم فائدہ ده او ملک پاکستان تم فائدہ ده او خبر هم صحیح ده زه تاسو ویم پاکستان نه دی پاکستان this is agricultural country زرعي ملک دی پاکستان کنه د پاکستان جی ډی پی تقریبا نن سبا 24% 40% جی ډی پی د زراعت دوستانو طارق پټان ساده ویډیو مال تاسو سره شریک کا تاسو خپل ولیدو چې د لکی مروت سی کومه مسله د مثلا تاسو بلدلی پر سوشل میډیا باندې په ویډیو کې مس بازو خلکو اصلي راخسته په ذات په زیات تعداد باندې راوتلی دي اصل مسله هم دا د مثلا لکی مروت خلک سي دي د ډیم په حق لسی درته طارق پټان ساوغه دی اوبو په حق باندې اصل لانجه مسله هم پر دې باندې جوړه شوې ده نو د لکی مروت خلک داسې څو واره مظاهره کړي جلوسونه یې کړي او داسې مثلا یا روډونه یې بند کړي پر دې بنیاد باندې چې حکومت دې مونږ ته خپل حقوق راکړي نو هغه حقوق د لکی مروت خلکو ته نه ملاوېدو نو ځکه هغه مجبور سو یو داسې اعلان یې کړی
چې په تاسو په سوشل میډیا باندې ولیدو چې په زیات تعداد باندې له اسلحو سره راوتي دي او هغه خلک داسې خلک دي که چیرې مجبور کړل سي هغه جګړې ته هم تیار دي. ګوري ځکه چې هغه خپله وایي چې موږ د خپلو حقوقو لپاره جنګ هم کوو، موږ د خپلو حقوقو د اخیستلو لپاره اسلحه هم راخلو، موږ د خپلو حقوقو اخیستلو لپاره تر هر څه تیریږو، یعنې د جګړې ته هم تیار یو. خو د پاکستان حکومت که چیرې پر دغه بنیاد باندې هغه کسان چې هغه د دغه د لښکر یا د دغه د خلکو د مخ سړي دي هغه بالعکس به مقابل کې د دې پر ځای باندې چې خپل حقوق ورکړي، که دوی ونیسي ګرفتاره یې کړي، زندان ته جیل ته یوسي، نو دا به حکومت ته نور هم نقصان وکړي، دا به په ملک کې نور هم بد امني، دا به په ملک کې نور هم اختلافات، دا به په ملک کې نور هم ګډوډي رامنځته کړي. نو پکار چې دغه خلکو ته خپل حقوق ورکول سي چې تر څو پورې دغه مثلا هغه کومه سي اختلافات دي یا مثلا هغه ځای ته مثلا دوی مجبوره کېدل دي هغه له دې څخه پر شا کړل سي او د لکي مروت خلکو ته خپل حقوق ملاو کړل سي.